I thought you were gone. 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 دې پریز مینینګ دا دی د دې پریز په اصل کې مطلب دا دی چې ما فکر کوو چې ته تللی، یعنې کله چې ته وایې چې ما فکر کوو ته تللی او هغه کس نه وي تللی اوس هم موجود وي نو ته هغه ته په حیرانتیا سره ویلی شي I thought you were gone، یعنې زما خو دا خیال و زما دا فکر و چې ته خو تللی خو ته اوس هم دلته یې. For example, I thought you were gone but you are still here. I thought you were gone but you are still here. یعنی ما فکر وکړو چې ته خو تللی خو ته لا اوس هم دلته یې. I thought you were gone یعنی ما دا فکر وکړو دا سوچ مې وکړ زما دا خیال و you were gone چې ته تللی but you are still here خو ته اوس هم دلته یې. We thought you were gone after the meeting. We thought you were gone after the meeting یعنی زمونږ دا فکر و زمونږ دا خیال و چې ته به د میټینګ نه وروسته تللی کور ته به تللی خو ته اوس هم دلته یې. We thought you were gone after the meeting. I thought you were gone home already. I thought you were gone home already یعنی ما دا فکر کوو چې ته خو به کور ته وختي تللی خو ته اوس هم دلته یې. I thought you were gone home already. I thought you were gone. I thought you were gone. I thought you were gone. Help me out. Help me out! Help me out. Help me out. Help me out د دې پریس په اصل کې مطلب دا دی کله چې یو کس وکړي چې زما سره مرسته وکړئ زما سره مدد وکړئ نو بیا هغه دا پرایز استعمالولی شي. Help me out یعنی زما مدد وکړئ. لکه for example, can you help me out with this homework? Can you help me out with this homework یعنی د پریس په اصل کې مطلب دا دی د سنټنس د اگزامپل چې آیا ته زما سره په هومورک کې مدد کولی شي. Can you help me out آیا ته زما سره مدد کولی شي with this homework په دې هومورک کې یعنی هومورک په اصل کې د کور چې کوم کار وي کوم چې موږ ته په سکول وغیره کې حواله شي هغه ته ویلی شي. Please help me out I don't understand this. Please help me out I don't understand this یعنی مهرباني وکړه زما سره مدد وکړه زما سره هیلپ وکړه زه په دې نه پوهېږم. کله چې ستا یو ملګری وي تا ته وایي چې زه په دې پروجیکټ په دې پلان باندې نه پوهېږم نو پلیز هیلپ می آوټ نو زما مدد وکړه. I don't understand this یعنی زه په دې نه پوهېږم زه په دې ونه رسېدم. My friend helped me out yesterday. My friend helped me out yesterday د دې پریس په اصل کې مطلب دا دی چې زما ملګري پرون مدد وکړو مرسته را سره وکړه هیلپ را سره وکړه. My friend زما ملګري helped me مدد وکړ me زما سره yesterday پرون. Help me out. Help me out! Help me out. Did it help? 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 Did it help د دې په اصل کې مطلب دا دی چې دې څه مدد ستا سره وکړو د دا ستا څه په ګټه څه په فایده رالی که نه. لکه for example, did the medicine help یعنې دې دوایي ستا څه مدد وکړو که نه دې دوایي ستا صحت څه بهتر شو که نه. Did the medicine help you یا did the medicine help. Did my advice help you. Did my advice help you یعنې دې پریز مطلب دا دی چې زما چې درته کوم نصیحت کړی و آیا هغه ستا هیلپ وکړو ستا مدد یې وکړ هغه دې څه په کار راغلی. Did my advice help you. Did it help you solve the problem. Did it help you solve the problem آیا ستا سره دې د دغه پرابلم د مسئلې په حل کولو کې کوشش وکړ که نه. Did it help you solve the problem. Did it help? 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 Someone needs you to calm down. I'm gonna need you to calm down. Ma'am, I'm gonna need you to calm down. No,
I'm gonna need you to calm down. 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 Roy, I'm gonna need you to calm down, okay? Roy, I'm gonna need you to calm down, okay? I'm gonna need you to calm down. I'm gonna need you to calm down د دې پریس پاسل کې مطلب دا دی یعنی زه غواړم یعنی زه اړتیا لرم چې ته په ارامه شي ته calm down شي خاموشه شي کله چې یو کس ته تسلي ورکړې هغه کس بې ارامه وي ته هغه ته ویلی شي please I'm gonna need you to calm down یعنی زه غواړم چې ته خاموشه شي calm down شي for example I'm gonna need you to calm down and listen I'm gonna need you to calm down and listen to me د دې پریس پاسل کې مطلب دا دی چې زه غواړم ته خاموشه شي او زما خبره واوري یعنی خاموشه شه او زما خبره واوره چې زه درته څه وایم I'm gonna need you to calm down and listen to me please calm down we can fix this please calm down we can fix this د دې پریس مطلب دا دی چې ته خاموشه شه ته په قلاره شه موږ به دا ټیک کو یعنی دا کوم پرابلم چې دی کومه مسله چې ده دا به موږ ټیک کړو ته خاموشه شه please calm down we can fix this I'm gonna need everyone to calm down I'm gonna need everyone to calm down یعنی زه غواړم چې هر څوک خاموشه شي چې شور ونه شي I'm gonna need everyone to calm down Ma'am, I'm gonna need you to calm down. No, I'm gonna need you to calm down. 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 Roy, I'm gonna need you to calm down, okay? You need to tell us everything. You need to tell us everything you know. 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 دې پریس پاسل کې مطلب دا دی یعنی تا ته چې څه هم معلومات وي څه هم ستا سره نالج دی نو د هغه په اړه موږ ته ووایه کله چې ته یو کس نه انکوایري کوې د یو کس نه تپوس کوې چې تا ته څه معلومات هم وي د هغه په اړه موږ ته ووایه نو بیا داسې ویلی شي You need to tell us everything you know یعنی تا ته چې څه معلومات وي د پلاني چیز په اړه نو ته باید موږ ته ووایې For example You need to tell us everything you know about the accident. You need to tell us everything you know about the accident. یعنی تا ته پکار دي ته باید ووایې موږ ته د دغه اکسیډنټ په اړه باندې ټول معلومات ته باید موږ ته راکړي یعنی کله چې ته یو کس ته وایې چې دغه اکسیډنټ په اړه باندې دغه اکسیډنټ په حادثه کې چې څه وشو د دغه په اړه باندې ته موږ ته ټول معلومات راکړه نو بیا داسې ویلی شي You need to tell us everything you know about the accident. Tell us everything you know. Tell us everything you know یعنی موږ ته هر څه ووایه څه چې هم تا ته معلوم دي Tell us ووایه موږ ته everything هر څه you know چې تا ته معلوم دي تا ته پته ده You need to tell us everything you know. You need to tell us everything you know. You need to tell us everything you know. What are you studying? What are you studying? So, Sarah, what are you studying? What are you studying? What are you studying? What are you studying? What are you studying د دې پریز مطلب دا دی چې ته څه ولولې یعنی ته څه سټډي کوې کله چې ته یو کس ته وایې what are you studying ته څه ولولې نو هغه ته بیا داسې ویلی شي What are you studying? What are you studying in college? What are you studying in college د دې پریز مطلب دا دی چې ته په کالج کې څه سټډي کوې د څه مطالعه کوې What are you studying in college? I'm studying English. I'm studying English یعنی زه انګلیش بوک انګلیش سټډي کوم She is studying medicine. هغه medicine سټډي کوي یعنی هغه بایو سټډي کوي She is studying medicine. What are you studying? What are you studying? So, Sarah, what are you studying? What are you studying? I just wanted to say I'm sorry. I just wanted to say I'm sorry. I just wanted to say I'm sorry. I just want to say I'm sorry. I just wanted 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 to say I'm sorry د دې پریز مطلب دا دی یعنی چې زه هغه ته نور هیڅ هم ویل نه غواړم صرف دومره ویل غواړم I'm sorry چې زه معذرت غواړم زه بخښنه غواړم I just wanted to say I'm sorry یعنی د دې پریز مطلب دا دی چې ما یوازې غوښتل چې هغه نه بخښنه وغواړم I just wanted to say I'm sorry
For example, I just wanted to say I'm sorry for being late. یعنی ما غوښته چې زه د هغه نه سوري وکم، بخښنه غواړم چې د ناوخته راتګ دپاره. I just wanted ما غوښته to say I'm sorry چې هغه نه معذرت وغواړم for being late د ناوخته د راتګ. I'm sorry for my mistake. I'm sorry for my mistake یعنی زه د خپل mistake د خپلې غلطۍ د تېروتنې دپاره بخښنه غواړم. I'm sorry for my mistake. I hope you forgive me. I hope you forgive me یعنی زما یقین دی، زما امید دی چې تا به زه معاف کړی. I hope you forgive me. I just wanted to say I'm sorry. I just wanted to say I'm sorry. I just want to say I'm sorry. I just wanted to say I'm sorry. I just wanted to say I'm sorry. Please tell me this isn't happening. Please tell me this isn't happening. Please tell me this isn't happening. Just tell me. Please tell me this isn't happening. 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 د دې پریز مطلب دا دی یعنی پلیز ماته ووایه چې داسې نه وي شوي. یعنی مهرباني وکړه ووایه چې دا رښتیا نه دي، داسې نه دي شوي په حقیقت کې. کله چې یو کس ته یوه خبره وکړي هغه د هغه سره ډېر ټارچر شي او هغه ووایي چې پلیز ټیل می this isn't happening چې ماته داسې ووایي چې دا رښتیا نه دي یعنی دا دروغ دي. یعنی اکثر موږ هم وایو چې الله دې وکړي چې داسې نه وي شوي، نو اصل کې د دې پریز هم مطلب دا دی پلیز ټیل می this isn't happening یعنی ماته رښتیا ووایه چې داسې نه دي شوي. For example, please tell me this isn't happening. I can't believe this is happening. I can't believe this is happening یعنی زه یقین نه لرم چې داسې به شوي. یعنی زه یقین نشم کولی چې دا څه روان دي داسې کېږي. I can't believe this is happening. Please tell me this isn't happening. Please tell me this isn't happening. Just tell me. Please tell me this isn't happening. Please tell me this isn't happening. Please tell me this isn't happening. She seems fine. She seems fine. She seems fine. She seemed fine. She seems fine. She seems fine. She seemed fine. She seemed fine د دې پریز په اصل کې مطلب دا دی چې هغه اوس ټیک ښکاري، هغه اوس ټیک ده، هغه اوس بهتر ده. For example, she seemed fine yesterday. She seemed fine yesterday یعنی هغه د پرون نه نن ښه ده، نن ټیک ده. She seemed fine yesterday. She seemed fine when I meet her. She seemed fine when I meet her یعنی زه چې هغه سره کله هم میلاو شوم نو هغه ټیک وه، هغه بهتره وه. She seemed fine when I meet her. که چېرته تاسو د شي په ځای باندې هی استعمال کوئ نو بیا د دې مطلب دا دی چې هغه اوس ټیک ښکاري، نو بیا به دغه چې کوم دی دا به بیا د میل طرف ته اشاره وي. She seems fine. She seems fine. She seemed fine. She seems fine.